په بلخ ولایت کې د موی تای ټاکونکي سیالۍ دویم پړاو پیل شو. د بلخ ولایت د موی تای فدراسیون رئیس په وینا د دې سیالۍ موخه د بلخ ولایت په منتخب ټیم کې د غوره شخصیتونو په ګوته کول دي. ښاغلی الیاس همدارا زیاتوي چې په دې سیالیو کې د مختلفو عمرونو 80 ورزشکارانو برخه اخیستې چې یوه ورځ به دوام ولري. دومین دوره مسابقات انتخابی تیم منتخب موی تای ولایت بلخ که میان بیشتر از 80 ورزشکار است. سطح کلب‌های ولایت بلخ و همچنین سطح ولسوالی در این مسابقات الحمدلله اشتراک دارند در کاتگوری‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسال. له بلې خوا د موی تای یو شمېر ورزشکاران چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده وایي چې دغه ډول سیالۍ د دوی د استعدادونو د ودې لپاره ډېر اغېزمن دي او دوی په مرکز او بهر کې د لا ډېرو سیالیو غوښتنه کوي. توقع مسابقه منتخبه را برای ما فراهم کرده. دولت همی است که همچنین مسابقه را برای ما فراهم کنه تا مسابقات بیرون مرزی ما اشتراک کنیم. از دولت خواهشمندیم که تا ورزشکاران را حمایت کنه تا مسابقات بیرونی و جهانی شرکت کند. تربیت بدنی می‌خواهیم که ما را حمایت کنه که تا حمایت کنه و در تیم ملی و بیرون مرزی فایت کنیم و ما خوش هستیم 100% که از این مسابقه دستاورد خوبی گرفتیم. دغه راز د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت د خپرونو او عامه پوهاوي رئیس وایي دا څانګه به ورزشکارانو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او په بېلابېلو برخو کې به د ورزشکارانو لپاره نوې سیالۍ په لاره واچوي. منګه په بلخ ولایت کې کوم امکانات چې لرو د ټولو ورزشکارانو لپاره آماده کړي دي او د دې هڅه مو تل کړې ده چې منګه ځوانه طبقه د ورزش لور ته وهڅوو. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د موی تای ټیم د انتخابي سیالۍ په دې دوره کې د دغه ولایت د بېلابېلو کلبونو 80 ورزشکارانو برخه اخیستې ده.